فلم شروعات دی او ریچی نومي سړی نه کیږي کوم چې ډېر زیات میلیونر دی او هغه خپل فیملی سره ناست وي او بزنس مین هم وي. نو د دې په کور کې پارټي وي او د دې فیملی هم راغلي وي او د یو ښځه وي چې هغې نوم هنټر وي. هنټر چې کله نه واده شوی وي هغه ډېره زیاته یوازې ځان محسوس کوي. هنټر نه علاوه ټوله فیملی به بزنس لپاره ساډم کې کارونو ته تلو، دا به یوازې په کور کې ایسارې ده او ځان بیزه کولو لپاره به دې به یا ګیمونه کولو، سکیچنګ به کولو یا به جانورانو سره لوبې کولې. دا به ډېره زیاته ستړې هم شوه او ټوله ورځ به په انتظار کې وه چې کله به زما خاوند راشي او زه به خپلې خاوند سره خبرې اترې وکړم چې ټایم مې پای شي. خو کله چې به د خپلې خاوند سره خبرې کول هغې به هر ټایم په خپل موبایل ته کتو، دې ته به یې ټایم نه ورکولو کوم ټایم چې دې د خاوند نه غوښتلو. یو ورځ یې هنټر خپل ټیسټ وکړي او هغې ته پته ولګي چې هغې خېټه شوه او له هغې مور جوړېدلو توقع پوره شوه. ریچی هم په دغه خبره باندې ډېر زیات خوشحاله شي او هغې یو ډینر پلان کوي او ټوله فیملی سره کیني او دغه خبره هم ورسره شیر کوي. دا ټوله فیملی ته چې پته ولګي نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي او ریچی غواړي چې هغه د خپلې ښځې نه تپوس وکړي. غوښته چې خپله کیسه د هغه فیملی سره شیر کړي خو په دغه ټایم کې د دې پلار د خبره کټ کړي او د دې خپل بزنس باره کې هم خبرې شروع کړي. هنټر په دغه خبره باندې ډېر زیاته غوسه شي. هنټر مخامخ په ټیبل باندې په واوره وګوري او هغه واور اوچت کړي او بیا هغه واوره خوړل شروع کړي. په دغه اواز باندې د فیملی ډېر زیاته ډسټرب او غوسه هم شي. د ریچی مور داسې فکر کوي چې دا بیماره ده او ځکه خو دې یخه واوره خوړه. اکثر ښځې همدغه شانتې کوي چې څوک دغه شانتې پریګننټ وي. بل ساعت د دې مور دې ته یو کتاب ورکړي ورته چې دغه کتاب وایه او ځان بزي ساته. هنټر غوښتو چې د دې مور ما سره کیني او ما سره خبرې وکړي او زما خبرې هم واوري. دا بیا دغه کتاب راوړي او هغه پړاوول چالو کړي او دا په دغه کتاب کې وګوري چې انسان خپل ډپریشن لرې کولو لپاره روزانه څه نوی کار پکار دی او خپل ځان بزي کول ورته پکار وي. هنټر په دغه سوچونو کې ناسته وي او دا راپاڅېږي او مخامخ یو ډیکوریشن بلورۍ پرته وي او دغه بلورۍ روچته کړي او هغه وخوري. خو د حیرانۍ خبره دا وه چې دې ته خوراک نه پسه ډېر ښه محسوس کېږي. ریچی یو شی نوټس کوي چې نن هنټر ډېره زیاته خوشحاله ده. نور کله خو هغه داسې نه وي او کله چې هغه خپلې ښځې نه تپوس وکړي نو هغه ورته وایي چې نن ما یو داسې کار کړی دی کله چې پهله ما نه و کړی او ما ته په هغې باندې ډېر ښه محسوس کېږي. هنټر دلته کې خپل خاوند ته حال ونوي او دروغ ورته ووایي. دغه شانتې چې بل سهار چې موږ هنټر وګورو چې هغه یو ځل بیا عجیبه غونډه کې کار کوي. کومه بلورۍ چې هغه یې خوړلې وي هغه د باتروم کې لړه کړې وي او هغه راوالي او صفا کړي او ښه یو ځای کې کېږدي. بل ورځ موږ ریچی مور ګورو چې هغه دې سره ناسته وي او عجیبه غریبه خبرې ورسره کوي. هغه دې تپوسونه کوي چې واده نه پهله به تا څه کار کولو، ستا مور او پلار به څه کار کولو. هنټر چې کومه یو غریبه ښځه وه نو هغې دغه کیسه کولو لپاره له غونډه کې شرمېده هم. د ریچی مور ورته وویل چې ته خو بیا ډېره خوشقسمته یې چې ته زموږ فیملی کې واده شوې او اوس تا له پکار چې نور هم خوشحاله شي. خو هنټر اوس هم ډېره زیاته خفه وه په زړه کې. هغه نو هم ډېر زیات ډپریشن ته تللی وي او هغه بیا صفایي چالو کړي او کوم کې لړ باندې په کارپېټ باندې یو تار په دې کې ونقلېږي. هغه لاندې په ځمکه باندې څه عجیبه غونې کې میخ وګوري او هغه غواړي چې دغه میخ دا تیر کړي او وخوري. پهله چې دا په خوله کې والي نو د دې ژبه وشیږي او وینه شي او واپس رالړه کړي. خو ټول ورځ په کچن کې پروت وي او هغه دغه سوچ فکر کې وي چې زه ما ته پکار دی چې دغه شی زه وخورم او تېرې کړم. او هغه راپاڅي او دغه میخ لاندې تیر کړي. هغې ټوله د ساه جالۍ لاندې ووښي او ورته وینې کړي. خو دغه میخ خوړلو نه پس ته هم دا جینۍ ته ډېره زیاته ښه فیل کېږي. د شپې په وخت باندې ریچی خپل ملګري دلته کې راوستي وي او پارټي ورته کړې وي. هنټر ته هم پکار وي چې هغه بهر ته راشي خو له هغې په خېټه کې ډېر زیات درد وي. ته چې کله باتروم ته لاړ شي نو هغه میخ خو بهر راوتې وي خو دې بیا د دې جسم نه ډېر زیاته وینه هم بهر ته راوتې وي. په دغه دوران کې ریچی هم کمرې ته راشي خو دې نه پهله چې ریچی دغه باتروم ته او راشي او ټوله وینه وګوري نو هغې دغه ټوله وینه صفا کړې وي او هغه په ځان پویه نه کړي. لږ ساعت پس د ریچی یو ملګری هم راشي او هغه هنټر ته مبارکباد هم ورکړي او ورته ووایي چې زه په دغه پارټۍ کې ډېر زیات یوازې یم او تا له پکار چې لاندې راشي او موږ سره پارټۍ انجوای کړي. دا خلک هنټر نه تپوس وکړي چې تا نه غاړه اخیستی شم. هغه ورته ووایي چې او خو دلته کې موږ یو شی نوټس کړو چې هغه لږ نه زیاته غاړه دا جینۍ دې لږ ته ورکړي. هغه ځکه چې دا ډېر زیاته یوازې وي. خیر موږ دغه شانتې وخت ګورو او ورځې تېرېږي او اوس هنټر عجیبه غونډه کې حرکتونه هم نور چالو کړي وي. اوس هغې عجیبه غونډه کې شی نه خوراک چالو کړي وي کوم چې عام انسان نه شي خوړی. هغه بیټرینې سیلونه او پینونه هم خوراک کې اچولي وي او دغه ټول شی نه خوړلو نه پس ته هغه بهر ته روکاږي او ښه مزېدارې مخامخ په المارۍ باندې سجاو کړي او ځان ته ایښودي هم وي. لږ ورځې پس هنټر چې کله چیک اپ دپاره تللی وي نو دوی هلته کې الټراساونډ کوي. دوی وګوري چې ماشوم خو بلکل ټیک دی خو دوی عجیبه غونډه کې شی نه په خېټه کې خوړلي وي او دغه ټول شی نه په مایکروسافټ کې راشي او دوی په منډه دا بوځي او اپریشن ته یې واچوي.
ډاکټر د دې اپریشن ته هم واچي او اپریشن کولو نه پس ته هغه د دې خېټې نه عجیبه غونډه کې شینو روکاږي سیلونه پینونه بکسوي او مکمل هم شینوي سرجری کولو نه پس ته ډاکټران د دې په سرجری معنی خبرې کوي او هغه ته پته ولګي چې دغه جنۍ د ډیپریشن د حالاتونو روانه ده او دا ډیر زیات په غم او افسوس کې وي انسان په دغه بیماری کې عجیبه غونډه کې شینه خوري چې ته چې پته ولګي نو هغه ډیر زیات غوسه او د سره په تیزه خبرې کوي هغه هانټر سره ولاړ وي او په تیزه هم خبرې کوي او ته و چې ما ته پته نه و چې د دغه رنګي حرکتونه هم په اخر کې شروع او بیا په خپل کمرې کې ګرځيږي او هر یو د شی او چت کې کوم شي چې دا خوړې شي خو چې د پته نه وي چې هانټر هر یو شی خوړې شي او د نه پسته د ریشي پلار ته هم دغه پته ولګي او هغه ډیر زیات فکرمند وي چې زموږ یو ماشوم یا نوسې کې دوه والا هم دی هغه نه پسته به یو ډاکټر د اپوینټمنت وادي او هغه ډاکټر هانټر سره خبرې کوي او هغه نه تاسو کوي چې اخر تعالی سم ملاويږي چې دا ټول شي نه تخوري هانټر دوی چې کله دا ټول شي نه د بخوري کې کینم نو ماته دې ټیسټونه ډیر زیات خلګي او سجيبه غونډه کې ماله محسوس کیږي او دا ډاکټر ته هم پته ولګي چې هانټر وسوم دا ټول شي نه خوري او هغه دا خوراک وسوم نه پرېغوست چې به باډي ګارد هم راولي او هغه په دې باندې 24 غنټې نظر ساتي چې دا خجنې سو الټا پلټا کار اوس بیا ونه کی په دا کار باندې هانټر نور هم ډیر زیاته غوسه او نور هم اکیلا پن محسوس کوي او ګارد هم دغه شی محسوس کوي چې دا جنې عجیبه ونکر کتونه کوي دغه ګارد هم ډیر زیات غوسه وي او په هانټر نه تاسو کوي چې اخر څه دسي بیماری دا او یا دسي خفګان دی چې تاسو راځي او چې خو په دومره امیر او خمو کور کې وسیږي او ته چې د مالدار خاوند دی استا او ته هم لیونی شوی او عجیبه غون کې حرکتونه کوي هانټر به هم باتوم د زی ولته کې شینې پټ کړی وي او د شینې خوري چې هغه ته نو پکار چې خوړلې وي لکه مو د پاس بدل د کې د هانټر برډي هم را روان وي او دلته کې غټه پارټي وي او دلته کې ډېر خلک هم راغلي وي او هانټر هم په دې کې ډېر زیاته خوشاله وي هغه نو وختو چې د خلکو سره ملو شي او ټیم وسه پاس کی خو په دغه پارټي کې نور هم بد دغه شانتي وشي چې او جنې دینه ته پوښتنه کې چې ته وسم هغه عجیب او غریب شي نه خوري او کنه ریچی هم دلته کې راشي او هغه ریچی ته پوښتنه کې چې څه ضرورت چې زما بیماری کې دي دا ټول خلک دې په خبره و چې وته چې د مازه خلکو ته ویلو چې ستا باره کې خاصو جو کم خوانټر دومره غوسه وی چې لنی مش په خاونه ته پوښتنه کې چې پاسو معنا معافي وغواړ بل از مونږ ګورو هغه ډاکټر بیا راغلی وی خو نن مونږ ګورو چې هانټر ډیر زته خوشاله وي او په ښه اخلاقي دغه ډاکټر سره خبرې کوي ډاکټر ته نو پس دا ګارډن د زی او الته کې بوټو سره او باور کوي او دی غوښتو چې دا ټول خاور ته رچته کې او دای وخوري دی وختو چې لاړ شي او لاسونه وینځي خو په باتروم کې د خاون ولاړ وي او هغه ډاکټر سره خبرې کوي او هغه ډاکټر ته پیسې ورکوي او هغه ته پوښتنه کوي چې ماته د خزي باره کې ټولې خبرې وکړه هانټر په دغه سوچ کوي چې پته نشته چې زما خاون ته ودی جنې سره خبرې کړي په دغه عمل باندې هغه نور هم ډېر زیاته غوسه او په پریشر کې شي هغه ډېر زیاته وجړي او خفشي او خپل ځان پټولو لپاره کټ لاندې هم ورننوزي لاغي ګارد هم د پسې ګرځيږي او هم د کټ لاندې راننوزي او دغه سړی ته هم اوس په دې باندې ډېر زیات رحم ورزي ګاډي ته هم مونوي او صرف راشي او د ته پملا باندې لاسو یو هم ودشي چې کله خوب نه پاسینو دا ورجی ګاډ هم الته کې ودشي وي خو د دې غوسه وسوم ختم شوی نه وي او هغه دومره غوسه شوی وي چې هغه واپس لاړ شي او هغه ټول شي نه اخلي کم شي نه چې بدی پیلا خوړو او هغه په درازونو او پارمارو کې پسې ګرځيږي دالته کې بچکس هم وګوري او هغه دا ټول وخوري خو دا بچکس خورلو نه پس تا غي حالات ډېر زیات خراب شي دغه پیچکس ورونو نه پسته لاغه په مړ کې نه خطي وي او د دې आवाज هم بدل شوی وي او دا ډېر زیات په تکلیف کې وي د دې کار چې کله دغه وزن اوري هغه په منډه راپاسيږي او کله چې حالت وګوري نو هغه ډایرکټ امبولانس ته ټلیفون وکړي او ډایرکټ هسپتال ته بوځي او هسپتال کې سرجری نه پسته د دې د خېټې نه هغه سکرو ډرایور هم بهر ته راوکاږي خو خوشیمنۍ سره د دې زوی ته نقصان یې رسیدلی ریچی فیملی ته اوس د دې جنې نه زیات خپل ماشوم فکر وي به دې فیصله وکړي چې هانټر په دغه هسپتال ته بوځو کوم ځکه چې په دې معنی 24 غنټې نظر ساتي او دغه شان به د دې ماشوم را پیدا شي او ماشوم پیدا کېدل نه پسته به دغه جنې موږ آزاد وګو دا به خپل لارې مانی زی هانټر نو وختو چې دغه رنګي هسپتال ته لاړ شي خو د دې خاوند د فورس کې وته چې کته زما خبره ونه منل نو زه به طلاق ترکم او دا بل خپل کور نه وکاګم د دې ګار هم اوس ډېر زیات غوسه وي او هغه هم هانټر سره مرګري شوی وي بل زموږ چې ټول فیملی ولاړ وي او د دې ګار هم سره روان وي خو هانټر باندې وکي او خپل کور ته ننوځي او چارجر پسې راشي د دې ګارډز هم دلته کې راشي او هانټر وختو چې نه و تختيږي او لاړ شي خو د دې ګارډ هم د سره مرګري شي او د دې مدد وکي او دغه شان د چینی دلته نه و تختيږي لاغه ګارډ سره مدد وکي او د دې فیملی ته وی چې هغه په غلطه مال لاړه باندې لاړه بل خو ته موږ هانټر ګورو چې په ځنګل کې منډي وخی او بهر ته یو ګاډي کې کینی او به یې هوټل ته هم لاړ شي
ټول پیره په دغه هوټل بهر ته لاړ شي او دلته کې خاوره راوړي په جیبونو کې واچي او بیا یو کمرې ته ننوځي او هلته کې کښېني او لږ ساعت بعد دا بیري چې د ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې ستا له کور نه راوتښتېږم اوس زه نه غواړم چې زه تا سره زندګي تېره کړم یا تا ته ماشوم راوړم او زه به کله هم تا له دغه ماشوم در نه کړم تا ما سره واده وکړو تا ما سره دوکه وکړه تا ما له ټایم رانه کړو نه تا زه خوشحاله وساتلم او ته وایي چې تا خو اوس ما ته د طلاق دمکي هم راکړه او زه بس کله هم نه غواړم چې دغه ماشوم را پیدا کړم ریچ چې کله دغه خبره ووري هغه دا ټوله کیسه پلار ته وکړي دې نه پیله چې هنټر څه غلط کار وکړي ریچ دې د ډېر زیات مینه زارین وکړي ورته وایي چې سید پرېږده او واپس خپل کور ته راشه هنټر چې کله انکار وکړي نو ریچ دې ته ووایي چې ګوره تا سره څه هنر څه تعلیم څه ډګري نشته او ته به دغه دنیا کې څنګه به ژوند تېروې خو هنټر د دې یوه خبره هم ونه مني او دغه رنګ ټلیفون کټ کړي او بیا ټوله شپه هلته کې ټي وي ولګوي او هغه هلته کې په جیب کې چې کومه خاوره وي هغه خوري بل ورځ دا راپاڅېږي او د خپلې مور ته ټلیفون وکړي او ورته ټوله کیسه وکړي نن هغه ډېره زیاته غوسه وي او په خپل ځان هم ورته ډېره زیاته غوسه ورځي دغه مسله دې ته له بچپن نه وي ولې چې په بچپن کې هم دې سره ډېر زیات زیاتې شوې وي د دې اصلي پلار دی پرې اغوستی وي او دا هم اکیلاپن محسوس کوي او هغه لږونه کې سایکومنټل هم و او هغې کله هم نه غوښتو چې په دغه دنیا کې را پیدا شي او خپل ژوند تېر کړي او هغې فیصله کړې وه چې زه به اصلي خپل پلار سره به ضرور ملاوېږم خپلې مور نه اډرس واخلي او بیا یو ځمانې لاړې شي کوم ځای کې چې د چا برډې پارټي روانه وي دا د دې سټیپ رول وي کوم چې د دې د پلار زوی وي دا خلک دې نه تپوس ونه کړي ولې چې دا خو سالګرده وي او هغه داسې فکر کوي چې دا به چا ملګري وي یا به زما له دوست هنډر دغه سړي ته ووایي چې زه ستا ملګری نه یم بلکې زه ستا لور یم دا سړی ډېر زیاته غوسه شي او دا یوازې د بوځي او هغې ته ووایي چې ته دلته کې ولې راغلې خو هنډر ډېر زیاته غوسه شي ورته ووایي چې تا ولې زه په بچپن کې پرې اغوستم او که دا زه پرې اغوستم تا زما مور سره تعلق ولې جوړ کړی و دا سړی ورته ووایي چې او زه خپله غلطي منم ما له نو پکار چې ما داسې کړی وې خو چې ما دا کار کړی دی نو ما خپل ځان ډېر زیات طاقتور محسوس کولو او تو چې ما خپل طاقت په نشه کې ما ستا مور سره ډېر زیات زیاتی کړی دی او په دغه زیاتي په وجه باندې ما 7 کاله جیل کې ټایم تېر کړی دی او 7 کاله پس ما ته احساس شوی دی چې ما غلط کار کړی و دې دواړه کې ولاړې وي او خبرې کوي او هنټر ته داسې محسوس شي چې دغه سړي چې کوم کار کړی دی هغې باندې دا ډېر شرمنده دی او بیا دغه خبرو کولو نه پس ته هنټر دلته نه لاړ هم شي د دې مور هم دې ته انکار کړی و چې زما کور ته را نه شي او د دې خاوند هم کور دې پرې اغوستی و دا بیا یو ډاکټرې ته لاړه شي او هغې نه ایبوشن لپاره دوی واخلي او دا دوی خوړلو نه پس ته بیا یو باتروم ته هم ننوځي څه چې دې کولو هغه داسې محسوس کوله چې ما ښه کولو ولې چې هغې خپل ځان هم نشو ساتلی نو اخر دغه ماشوم بیا څنګه ساتله او څنګه بیا ځان سره غټول او خپل پلار نه پس ته د دې په سوچ کې ډېر هم تبدیلي راغلې وه او هغې غوښتو چې اوس یو نوی لایف دا تیار کړي او هغې نه پس ته بیا موږ ته دا ښیي او دغه شان دی دا فلم هم ختم